د رسول الله علیه السلام سنت دادی اغله چې بکله یو خبر راغې د خوشحالي سر به د خوشحالي زیره براغه خر ساجدا لله شاکرا الله ته په سجده پر وته شکر بیست د شکر سجده او د سم نه غواړي بیا او د سم کول شي قبلم پکې شرط نه ده ولی تا باندې به یو وخت کې زیره وشي چې زیره مې ده باندې مونږ څه ته ډېر خوشحالېږو زوی دې شوی دی او دا زیره په سړي وشي او مازدیګر او اودس هم نه اودس دې نه کوي فورا دې د دې خوشحالۍ نه وروسته الله ته سجده زیره در باندې وشي چې مسلمانانو فتح وکړه زیره وشي چې دومره کافران مسلمانان شو زیره وشي چې فلان کې بیمار الله خکه زیره وشي چې الله رب العالمین فلان کې مسافر را واپس که خر لله ساجدا الله ته سجده وکړه د شکر سجده ډېر مسلمانان موږ نه پیژنو تکبیر نه غواړي چې ته به ورته نیت تړې څنګه سجده ده بس الله ته پرېوځه او سبحان ربي الاعلى پکې یو لس ځله ووایه او یا پکې الحمد لله رب العالمین دا یو آیات ووایه یا الله ډېر شکر دا د شکر سجده ده راوچت شه سلام ګرځول پکې بیا نشته دی بیا تکبیر پکې نشته قاعده پکې نشته صرف سجده د الله ته پرېوتل زمونږ خلک د شکر سجده کله کوي چې کله دوی میچ وګټي کلاړیان ټول په میدان کې پراته سجدي لګي یو میچ ګټل دوی ته چې د نعمت ښکاره کیږي رسول الله علیه السلام چې خبر شي چې همدان قبیله مسلمانان شو الله ته د شکر سجده وکړه سره چې راوچت کوي ویلي السلام علی همدانه السلام علی همدانه زما سلام دی په همدان قبیله زما سلام دی په همدان قبیله دومره رسول الله علیه السلام خوشاله قیمتي خلکو اوچت خلکو